ژوند ډېر ښایسته دی خو ژوند مونږه بدرنګ کړی دی. خلک وایي چې پخوا ژوند ډېر ښایسته و، اوس ژوند ډېر خراب دی. ژوند او زندګي هماغسې ده خو دا دی مونږه خرابه کړې ده، ځکه چې مونږ ته بل پیغمبر نه راځي. صحیح ده؟ د پیغمبر د نبي علیه صلات وسلام نه بعد چې کوم صحابه او بیا هغې نه بعد بزرګانو، نو هغو مطلب اوس خو بزرګان وي خو بیا پیغمبران صحابه مونږ ته نه راځي. ژوند هماغسې ښایسته دی خو مونږ خپله بدرنګ کړی دی. مونږ چې چېرته یو مجلس کې کښېنو بس د یو ورور خبره به شروع کړو، بس غیبت به پکې شروع کړو. ژوند مونږ خپله بدرنګ کړی، زمونږ خولې بدرنګې دي. ځکه حدیث شریف داسې دی وایي څوک چې د یو مسلمان ورور مطلب پشي شا خبرې کوي، هغې پسې وروسته خبرې کوي، هغه نه وي او دا ورپسې خبرې کوي، وایي د دې مثال داسې دی لکه دا چې د خپل د مړ ورور غوښې خوري. ژوند مونږ ځکه خراب کړی دی. هر محفل ښایسته دی، هر ژوند زندګي ټوله ښایسته ده خو مونږ خپله خرابه کړې ده. ځکه مونږ چې هر ځای کې وینو پلار به د زوی پسې غیبت کوي، زوی به د پلار پسې غیبت کوي، ورور به د ورور پسې غیبت کوي، ملګری به د ملګري پسې غیبت کوي. ځکه ژوند بدرنګه دی. ورونو ژوند ډېر ښایسته دی. چېرته چې مجلس کې کښېني په هغې مجلس کې د الله پاک صفت بړایي بیان کړه. مونږ الله پاک دې دپاره نه پیدا کړي چې مونږ د یو مسلمان د یو ورور غیبت وکړو. مونږ الله دې دپاره پیدا کړي یو چې مونږ د الله حکمونه او د نبي علیه صلات وسلام طریقې باندې ژوند تېر کړو. غیبت نه، بدو خبرو نه هېڅ هم نه جوړېږي. هغې نه چاته ښه خبره وکړه. الله دې مونږ ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم.